لس کارونه او یا الفاظ د خپل اولادونو یا ماشومانو په مقابل کې هیڅکله مه ترسره کوئ، ځکه چې ستاسې ماشومان هغه کسان دي چې ټول ارمانونه او امیدونه یې تاسې ته دي. اول، هیڅکله خپل اولاد ته مه وایاست چې مینه در سره نه لرم، هغه که په ګپ کې هم وي. که کومه سهوه یا خطا یې وکړه نو ورته ووایاست چې دغه کار دې ښه نه و. مه وایئ چې مینه در سره نه لرم، ځکه چې ماشوم ته رواني او ذهني تکلیف پیدا کیږي. دویم، هیڅکله خپل اولاد د بل ماشوم سره مه مقایسه کوئ، یعنی ورته مه وایاست چې ستا د کاکا یا خاله یا ماما یا ترور زوی یا لور له تا څخه بهتره دی، ځکه چې مایوسه کیږي او راتلونکی یې تباه کیږي. دریم، هیڅکله خپل اولاد ته مه وایه چې درس ووایه هغه وخت کې چې ته پخپله په بل کار کې مصروف یې. یعنی که غواړې خپل ماشوم ته ووایې چې درس ووایه نو ته خپله هم د څو دقیقو لپاره کتاب خلاص کړه او ورته ووایه چې راځه چې درس ووایو، ځکه چې اولادونه هغه کار کوي چې د هغه والدین یې ترسره کوي. یعنی که والدین تلویزیون ته ناست وي یا په موبایل کې مصروف وي او اولاد ته ووایي چې درس ووایه نو په دې وخت کې اولاد هیڅکله درس نه وایي. څلورم، هیڅکله خپل اولاد ته مه وایئ چې بدبخت دې کړم او ستا په راتګ دې دنیا ته ځم و له کاره چکره او یا له وظیفې څخه وویستم. که تا ماشوم وغوښته نو ولې دې دنیا ته راوسته؟ که چیرې داسې کار مو ترسره کړ نو پوه شئ چې خپل اولاد مو په خپل لاس بدبخته کړ او په راتلونکي کې به داسې کار وکړي چې تاسې یې هیڅ فکر نه وي کړی. پنځم، هیڅکله خپل اولاد ته ترخې خبرې مه کوئ او مه یې توهین کوئ. ډېر داسې والدین شته چې خپل اولادونو سره زشته رویه کوي، رټي یې او ورته د حیواناتو خطاب کوي. که چیرې دا کار مو ترسره کړ نو دغه کارونه یې په مغزو کې ثبتیږي او دغه رویه او الفاظ به نورو ماشومانو ته وایي. شپږم، هیڅکله خپل اولاد باندې خپل خبرې یا اوامر په جبر سره مه ترسره کوئ، ځکه چې ماشومان خپل ځان ته ازادي لري. یعنی کوم کار چې تاسې ورته وویل او عملي نه کړ نو مه یې رټئ، ځان پرې پوه کړئ چې د کار د نه عملي کولو دلیل څه و، بیا په ډېر ارامۍ سره یې پوه کړئ، ځکه چې د ماشومتوب ژوند زموږ له ژوند څخه توپیر لري. اووم، هیڅکله خپل اولاد د لوبو او تفریح څخه مه منع کوئ، ځکه چې ماشومان لوبو او تفریح ته ډېر اړتیا لري. اتم، هیڅکله خپل اولاد سره وعده خلافي مه کوئ او دروغ ورته مه وایاست. د څه وعده مو چې ورسره وکړه نو هرومرو یې پوره کړئ. یعنی که ورته مو وویل چې درس ووایه بیا چکر ته دې بوزم نو حتما یې وړه او همیشه ورته رښتیا ووایاست، ځکه چې د وعده خلافۍ او دروغ ویلو تعداد له والدینو څخه شروع کیږي. نهم، هیڅکله خپل اولاد پر مخ په څپېړه مه وهئ، هغه ځکه چې دا کار د ماشومانو په ذهن ډېر بد اثر کوي چې ژوندی وي په یاد به لري او ډېر به ځورېږي او ستاسې خبرې او نصیحت به پرې اثر نه کوي. لسم، هیڅکله خپل اولاد بې مسؤلیته مه لویوئ، یعنی ماشومان باید پر خپل مسؤلیتونو ډېر په ارامۍ سره پوه کړئ. لکه 4 یا 5 کلن ماشومان باید د خپل مخ او لاسونو پرېمینځلو، د کالو په اخیستلو او داسې نورو کارونو په کولو یې پوه کړئ چې 4 یا 5 کلن ماشومان یې ترسره کوي. ګرانو محترمو والدینو، که غواړې خپل اولادونه او ماشومان مسالمه تربیه او روزنه او یا روښانه راتلونکی ولري نو پورته 10 کارونه او الفاظ د خپلو اولادونو او ماشومانو په مخ کې مه ترسره کوئ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.